دا یو مفتي صاحب چې جینۍ د بل لک سره ناجایز تعلقات نه داسې وظیفه راته وښایه چې هغه جینۍ هغه زړه هغه تور شي او د خلکو نه هم داسې وظیفه راته وښایه. داسې وظیفه خو الله عالم دی ذهن کې مې نشته. البته علما کرام هغې تجربه په دې باندې ده چې دا دعا څوک وایي او شپږ پیرې بس د الله نوم ولي نو د غیر الله نه زړه هغه بالکل مړېږي او توجه یې صرف الله جل شانه ته راځي. هغه داسې ده چې اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. شپږ ځله دا یا الله ویل بس په دغه دعا بس. علیکم مفتي صاحب د مطالعې دپاره کوم اسلامي بکس مفید دي؟ پلیز جواب راکړه. بهترین بک قرآن مجید دی، هغې نه لاندې چې بیا کوم کتابونه دي هغه درجه په درجه بس هغه بهترین ټول لوی کتاب قرآن مجید دی. قرآن مجید زده کې صحیح هر څه به ټیک شي.